لا مې د ژوند قصه تمامه نه ده او راته منزل راته مرچل پاتې دی. چېرته به خلکو بې وصیته مرمه، د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته جنګ تجارت او کاروبار جوړ شوی، سرونه خرڅ شول د وړیو په تول ته همداسې منصفان ناست دي وینه څکي او بیا قیمت لګوي. ټول ته همداسې منصفان ناست دي وینه څکي او بیا قیمت لګوي. د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، خټین کورونه یې رانه ټول یوړل. ای د بې پښو او د بې لاسو کليه، ای د کوپړۍ او د ظلمو هدیرې، دا ځمکه وشکوئ راوځئ ترېنه، راته پیغور ستا د وینو راکړو، مدهوش د هورو په پالنګ پراته یئ. راځم نه راځم بې خپل بې سرنوشته ژوند ته څه سروشته ورله پکار ده که نه؟ دا تحول راځي په هر یو ملک یو زمونږ تحول لکه ها سرونه یوسي. ای ګاونډیانو د الله په خاطر بس موږ پرېږدئ، صلح مه راولئ. علمبردارو د نړۍ په سطحه ډېر مو لوټلي یو د امن په نوم، یو خوا د صلح امن چغې وهئ، بل خوا وسلې او مهمات را درومي. هلته حقوق د بشریت غواړئ، نو بیا بشر په بشر ولې وژنئ؟ بشر دوستانو قناعت غواړم، څنګه ونه شوم، څنګه اور وانخلم؟ بیا هم مننه کوم.